قدرمن کورنۍ سلامونه جوړ په خیر هر څوک چې مانه مشران دي او څوک چې مانه کشران دي او راتلونکي نسلونه راځي ستاسو د تاریخ په باب د خپل کورنۍ او خپل قام یو ډیر دروند مشر او قدرمن زما مشر ورور جناب الحاج نجیب الرحمن ترکی سره خبرې لرم. نجیب الله ترکی د ترکو د قام ما ځکه ورسره نجیب الرحمن ویلو چې ډیر خدای بخښلی انسان دی، یعنی د رحمت د خدای په دې باندې ده. جناب حاجي صاحب نجیب الله خان ترکی زموږ د قوم مشر ده، زموږ د کورنۍ مشر ده او زما د تره زوی ده، خو ماته داسې ده لکه پلار. دونه زه د دوی د لاس لاندې راوړل شوی. لنډې خبرې ورسره لرم د ځان په باب، د کورنۍ په باب، د موږ تاریخ. زه اوله خو خپل قدرمن حاجي صاحب ورور ته لاسونه یې مچو کوم او ستړي مشي ورته وایم. دا لالا یعنی دا به پاتې شي زموږ تاسو راتلونکو نسلونو ته یو یادګار به پاتې شي زموږ د هویت او د تاریخ. دا یو څو لنډې خبرې چې لرو. مهمه خبر دا ده چې زه په خپل هویت پسې ډېر ورک یم، ګرځم لټوم چې دا زموږ د ترکو قام د حسین خیلو ته چې راغلي د کابل د بګرامي حسین خیلو کې دا کله راغلي، څنګه راغلي، او اوس دغه د په دې سلسله کې تاسو ته راغلم له ډنمارک نه دلته کابل ته راغلم، د کابل په نوي ښار کې. زما مشر او قدرمن رهبر د ما او زما پالونکی ورور، تاسو نه زه هیله لرم چې ما یو دوه درې پوښتنې دي چې هېڅ راته بیخي نه حل کېږي. هغه دا ده چې اوس دغه زه څوک یم، ته څوک یې، دا نور د موږ د تره زامن څوک دي، د دوی پلرونه څوک ول، او بیا د دوی نیکونه څوک ول، بیا هغې نه پورته څوک ول. که دغه لنډه قصه وکړئ چې اوله دغه د موږ پلرونه څوک ول، دا څلور پنځه ورونه چې ول، بیا د دوی پلرونه څوک ول، او بیا د هغوی پلرونه څوک. د دې ته لاړ شو، زه فکر کوم دا به بیخي دا بحث را لنډ کړي. بیخي ښه مهرباني وکړله. زه هم ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره زموږ ملاقات شو. په خیر راغلئ. قربانم صاحب، ستړي مشي درته وایم. ډېره مننه. ډنمارک نه تاسو په خیر سره راغلئ. ډېره مننه. بیا هم ستړي مشئ. قربانم چې خپل ټاټوبي ته راغلئ او د تاسو زیارت او لیدنه مو وکړه. قربانم صاحب، تاسو خپلې خبرې کوئ، زه به دا کمره لږ رانږدې کړم. ښه، بله. نو په دې څه کې زه هم خوشحالېږم چې رڼا واچوو چې دا موږ او تاسو بله بازماندګان د آینده لپاره او همدې اوس لپاره له زره سر خلاص شي چې موږ اصلا څوک وو. ترکو قوم خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېر مشهور قوم ده او یو شاهزاده قوم او ده، تعداد یې زیات ده او په ټولو ولایتو د افغانستان کې ترکي شته دي. حتی یو متل ده وایي تر ترکی یو له بوټي زیات ترکی. که دا ټول بوټي د افغانستان شمار کې بیا هم یو دانه ترکی پکې اضافه راځي. نو ترکي قوم تاسو خو الحمدلله ډېر دروند قوم ده. ټول قومونه ته احترام لرم. ډېر قومونه را به شو دې ته چې اوله خو دا تاسو خپل ځان لاندې معرفي کوئ چې څو کلن یاستئ، چېرته پیدا شولئ، او بیا نو لاړ شئ خپل پلار ته، خپل نیکه ته، بیا به د هغوی دا نورو ورونه کنه دا به. زه په خپله حاجي نجیب الله ترکی د قامت خان ډګروال مرحوم زوی او د وکیل صاحب عبدالمحمد خان ترکي مسی یم. اصلا سکونت د موږ اصلي استوګنځای حسین خیل د بګرامي ولسوالۍ ده او په سنه 1340 کلنۍ 38 کې 1340 کال زه راغلم. د عایشې دراني چې اوس ده دا د حبیبي لیسه دلته شامل د مکتب شوم. حبیبي لیسه دلته وه. حبیبي لیسه دلته ډېر ښه ډېر ښه. بیا پس ته امریکایانو جوړ کړ په دارالامان کې. هلته څوم صنف کې شامل شوی؟ زه دلته په اووم صنف کې. اووم صنف. دا مخکې له هغې مکتب مخکې له هغه نه مې اول صنف مې په هرات کې ویلی. زما پلار رئیس ارکان د فرقې هرات و. بیا دوم و دریم صنف او څلورم مې په قندهار کې احمدشاه بابا لیسه کې. ډېر ښه ډېر ښه. بیا مې مرحوم پلار هلته تقاعد واخیستی، راغلو کابل ته. بیا کابل کې د بګرامیو لیسه کې مې پنځم و شپږم مې دلته ویلې. بیا مې اووم
بیا حبیبي لیسه حبیبي لیسه کې چې بله. د التعشي دراني عایشې سره دراني ها نو تاسو خپل پلار هم معرفي کو بله. خو پلار هغه اخرینه وظیفه یې رسمي څه وه د پیژندوال د وزارت دفاع پیژندوال د وزارت دفاع و. او ترکیه کې تحصیل کړی ورکانیار بود موږ داسې اورېدلي چې په له امان الله خان نه نیول تر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و سردار محمد داود خان دی ډېر ګران و د اکثرو معلم و دی بله بله همداسې ده که نه؟ استاد په عربي استاد پوهنتون و کې هلته یې څه شي درس ورکړ هغه وخت کې د ترکانو دی هم د دوه استادانو معاونین کوله ښه ډېر د ترکانو اوهو. او خپل هم استاد تاریخ عرب و. بیا د دوی پلار څه نومېږي د دوی پلار وکیل صاحب عبدالمحمد خان واکي ولې وکیل د منطقې و دوه وکیلانو ډېر ښه په کابل کې ټول کابل کې ښه یو چاري ملک اصغر چې په نوم ده او هغه وکیل و ملک اصغر ښه 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 او یو د ما پلار وکیل عبدالمحمد نیکه و. خان ترکی او دای د ششکروي د ششکوري وکیل اطراف د ښه، کابل ښه، ښه. وکیل و نو دا خو د ده په نامه یو د ششکوري باید ونومول شي بله و ښه، بیا د وکیل صاحب پلار څه د نومېږي وکیل صاحب پلار کمکی خان نومېده او د کمکی پلار څه کمکی نومېږي خان خیر الله نومېده خیر الله او د خیر الله د خیر پلار الله عبدالقادر خان او عبدالقادر پلار هغه مې نه ده هغه نه د پیات کار بله. دا خو تقریبا او نږدې اصلا او منګه د اوبند مقری ښه د غزني د مقر د اوبند د اوبند ښه او ډېر. تخمین په 200 کاله پیش نو لغړی نه دوی کډوال شوي دي دلته او او همدلته د منګه قدرمنو خپلوانو عزیزانو زه دغه پرون غزني ته تللی وم مقر ته تللی وم همدغه اوبند ته ورغللم ځکه چې زمونږ مشر ویلي وو چې همداسې هدایت و چې زه دا پیدا کړم او دا دې ته ورشم زه لاړلم ما تصویرونه هم ترې اخیستي دي انشاءالله هغه به هم سره وګورو ښه صاحب بل د ما پلار و بله و د دغه محمد یوسف یو دوست چې مونږ اته ورونه وو بله. د مونږ پلار غلام محمد خان نومېده او ډګروال د ډګروال کارتوګرافي وو د کارتوګرافي ده پلار و. څه نومېده د دوی پلار داد محمد داد خان محمد خان او د داد محمد خان پلار وزیر محمد وزیر خان محمد و کنه بله. او د هغه پلار بیا هغه نو محمد- هماغو کې راتلل نو خو هغه- هغه دوه ورونو کې راتلل کنه دلته څو ورونه و یو کمکی خان و او یو وزیر خو محمد دغه خان و کمکی و زه فکر کوم کمکی د داد محمد وزیر خان محمد او او شاهنواز او. درې ورونه و دا او د شاهنواز خان نه او حاجي صاحب مرحوم میر افغان خان او میر افضل خان او دوی دوه ورونه پاتې دوه ورونو له وزیر محمد خان نه او داد محمد خان او او هغه پاتې شو پاینده ګل نه 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 هغه او د وزیر محمد نه خو هغه وزیر نه و. محمد او داد محمد او دا دوه ورونه و دوه ورونه و او. د پلار مې نه ده په یاد ښه، چې ښه. نوم یې څه و کمکی نه و دا نه نه کمکی نه و کمکی خو دې منګه نه کوي ښه 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 او هغه چې او. ښه فکر وکړئ زه فکر کوم چې کمکی دقیق تاسو مطمئن هستئ چې تاسو کمکی د منګه نه کوي او. شاهنواز خان د بریالي دی نه کوي ښه بریالی او. څوک ده بریالي د حاجي صاحب میر افغان خان ښه دی. هغه یې او. د شیر اغا او خان کنه او هغه د نصیر دی او د نصیر دی بله ملک نصیر او دی زه دلته وایم چې دا خلک پوښي چې بله، او او. څه د دا څوک ده او. او ښه نو خای د داد محمد خان مونږ خو داسې اورېدلي چې د وزیر محمد و دی نه 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 وزیر ښه. محمد او داد محمد ورونه و او ښه دوی دواړه و داد محمد خان ښه او وزیر محمد نو خان د دوی پلار دواړه نه ده ورونه معلوم و. چې څوک و ولا دغه مې له یاده ښه وتلی ښه خیر فعلا. دا ما سره شته د په یادداشت کې بله. چې ما پلار خپله ویلي دي بله. هغه به بیا هلته سره جوړ کړو درست. ښه نو بیا د بله سلسله چې ده چې هغه د ډګروال صاحب موسی خان بله موسی د دوی بله. پلار و چې حاجي صاحب پاینده ګل و عجیب حاجي صاحب پاینده ګل بیا دوه ورونه ول عجیب پاندګل او مرحوم غلام رسول اوهو دا دوه دوه ورونه و چې دا د وزیر محمد خان زمان د وزیر محمد پلار څوک و ها د وزیر محمد بیا او دغه د وزیر محمد پلار دغه مې له یاده وتلی او ښه ښه یعنی دا د موږ د نیکه او د وزیر محمد پلار دا تاسو له یاده وتي داد دا محمد دوه خان ورونه. او وزیر محمد خان او دوه ورونه و او کنه داد محمد خان غلام محمد خان او او مرحوم سلطان محمد خان او دوی دوه ورونه پاتې شو اوه. له وزیر محمد خان نه او حاجي صاحب پاینده او او غلام رسول او دا دوه ورونه پاتې ښه 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 او ډیر الله نو په دې معنا چې دا سلسله یو څه وسم د نا تکمیله ځکه بعضې بله. نومونه تاسو نم هیر دي او موږ بله. نم بله. هیر دي خو خیر هغه ما باید صرف د وزیر محمد خان د پلار دغه نوم یې هېر او او بل د داد محمد خان پلار او د داد محمد خان پلار د داد محمد او وزیر خو بیا داد دوه محمد ورونه خان ول او وزیر محمد دواړه ورونه و. د دوی د پلار د دوی د نوم یې- پلار نوم یې او یاد ډیر وکړی. ښه په دې حساب دوی نو څلور ورونه ول
درې ورونه ها یو د تاسو غور نیکه یو د موږ غور نیکه و یو د تاسو غور نیکه و یو د هغه د ملک نصیر دی ملک نصیر او دا خو بیا د دې ټولو په راس کې څوک هغه نفر په راس کې خو ما پیشتر عرض چې راغلی ده خو ما پیشتر عرض وکړ چې عبدالقادر راغلی و د عبدالقادر نه خیر الله پاتې شو د خیر الله نه کمکای پاتې شو کمکای نه عبدالمحمد پاتې شو عبدالمحمد نه آقا محمد پاتې شو او ګل آغا پاتې شو ګل محمد پاتې شو نیک محمد پاتې شو ښه په دې حساب ښه نو اوس ډېره مهمه خبره دا ده چې اوس د دې ګل آباد خان د کورنۍ نه خو پاتې یوازې چې دوی اته زامن ول یو زومه او دا نور وفات شوي دي شهیدان شوي دي چې هغه عبارت ول علي احمد ترکی شاه محمد ترکی قاسم ترکی غلام مصطفی ترکی او عبدالخالق ترکی اوس د تاسو دا د ورونو سلسله چې د کاکا لخوا مې پاتې ده د تاسو ورونه او خویندې وه زه خو د آقا محمد خان زوی یم له هغه نه یو زه او یو مې خور دا مې نجیبه او وبخښئ عزیزه خور عزیزه ترکې دا پاتې او نجیب الله خان ترکی چې موږ د قوم مشر ده بیخي د موږ کورنۍ خو مشر ده او د خو د قوم کې هم دا راغلو لاغین اخواته بیا د وزیر محمد خان د کورنۍ نه خو بیا د پندګل کاکا دی غلام رسول کاکا بیا د غلام رسول نه عبدالرسول شاه رسول پاتې دي او د پندګل کاکا نه بیا پاتې دي موسی ده عیسی ده او رحمت الله ده میرویس ده هارون ده زیاده او سردار دا ورونه دي او خویندم لري چې هغه بیا او د سلطان محمد تاریکی نه څوک پاتې دي یو خو ګلندامه خور و چې هغه لور و بل نسیمه و چې هغه د ما ورور ته علي احمد تاریکی ته ناسته او شهید شوی دغه اوس او زمن اسمت الله ده اسلم ظریف ده محمد ابراهیم ده یو زوی بل محمد ابراهیم نومېده چې هغه بیا مړ شوی ده او د میراوغان کاکا دی میرافضل کاکا دی د دوی دا بچیان څوک دي میرافضل کاکا نه مدیر صاحب مرحوم غلام سخی خان مرزا محمد خان محمد ظاهر د میرافضل کاکا مرزا محمد او ظاهر چې مشهور په لالو کو دا څلورونه او د میراوال خان نصیر ده او هغه ده بریالی او دوی دوه زامن دي دا نصیر او بریالی اوسم نصیر نه دی نصیر او شیراغا ډګروال چې هغه وفات شو سکته وکړه بیا له شیراغا نه هغه پات شو امان الله او ولی او بریالی داورونه پات بریالی چې مشهور په پتنګ ده نه نو پتنګ خو شیراغاز وي او ډیر الله اوس دلته په دې قام کې دغه لا قل تاسو خو دلته د کابل ښار په منځ کې په نوي ښار کې اوسېږئ دغه ځمکه تاسو ته چا درکړو دغه د نوي ښار خدای بخښي داود خان سردار محمد داود خان دا زما کاکا ته تاسو پلار ته ورکړو په دې خاطر چې د یو عالم دانشمند دی علومو په وزارت دفاع کې پیژندوال د وزارت دفاع نو تاسو لدین غیر هم موږ داسې اورېدلی دي چې د شاهانو او په مشرانو ملکانو د پاچاهانو لخوا تاسو تقدیر شوي یاست دا کاکا مې خدای دې وبخښي مرحوم کاکا یعنی تاسو ته ځمکې هم درکړي دي همداسې ده که نه او دا په مزار کې هلته څونه جریبه ده هلته تخمین 618 دا اوس هم شته ده یعنی چا خو پکې تا هغه نه ده کړی داسې چې یو غرض پکې دا کانال د خوشتیپن چې تیر شوی بنده ځمکه کې تیر شوی په همدې ځمکه کې تیر شوی نو د دې ځمکې بیا دا کانال خو چې جوړ شوی تاسو ته بیا معادل چې ده نه خو دا خو عمل منفعه ده عمل منفعه ده یعنی تاسو په خپل خوخه دا برخه ورسپارل که سره لغیم یو شپږ سوه جریبه به پاتې تاسو کمه ډېره ده دا خو ډېره ښه خبره شوه بل د منګه کاکا زمن چې یادېږي هغه د نیک محمد کاکا دی
نیک محمد کاکا چمندی چې هغه د تاسو د تر منګه او نیکه او نه څو څلور زمن پر او ګل محمد او آقا ګل محمد محمد څه کار آقا کوو محمد د ما پلار او مشر و او ګل ګل محمد محمد. څه کار کوو مدیر د مالیې و آقا مدیر د مالیو بله و. دوی په سیاسنګ شاشید کې یو کور درلود یو وخت نه شاشې کې نه درلود دې درلود نه. هلته ښه همدلته ول کارتناو کې به سرتپه کې ښه ډېره ده چې اوس هم شته او ښه 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 او بل نیک محمد نیک محمد کاکا نومېده. او بل ګل آغا نیک محمد کاکا نه څوک څوک دي نیک بچیان محمد کاکا نه عطا محمد ده عطا محمد ده ډګروال صاحب و او فدا محمد فدا ده محمد ده علي محمد ده خیر محمد ده خیر محمد ده او دوست محمد ده دوست محمد او یو نظر محمد وغه او وفات شوی ده. وفات شو دغه بل جان محمد ده جان محمد جان محمد هم وفات شو نه نه جان محمد ځوان دی. خاصه ژوند دی ډیر الله نو بیا مور پسې ګلاغا کاکاو ګل آغا ګلاغا کاکا نه. کاکا مکمل نوم څه ده ګلاغا ګل آغا ګلاغا ترکه ګل آغا ترکه ها د دې بچان څوک دي دې بچیان یو علي شاه خدای دې وکړي ها چې په وخت دی هغه کې او منصور وخت دی ځلامي او د حافظ الامین په وخت کې دا وژل شوی دا وژل شوی. شهید شوی دا یو بیچاره عزیز الله و عزیز چې د الله په پوسټه کې و او. بل طرف ته چاره د مقابل مقابل د مجاهدینو یا اشرار هر څوک چې ول هغه وخت کې دای وژل او یو فرید الله ده فرید الله چې او مشهور په الوزای ده. الوزه هغه خو هم دلته اوس په کلی دلته کې کلی کې ده. او هغه یو وړکای جو هغه وړکای. او ډیر الله ښه او بل د نور څه فکر کوم د څه څوک پاتې نشو چې بچیان یاد وکړو ټول دوی خپل زه فکر کوم چې دوی اوس دلته په دې کلی کې چې د حسین خېلو د غټي سیمه بیا د ترکو کلای ده په دې کې به اوس اکثره دوی نه وي شته ده ستاده یعنی اوس شته ده اوس فدا محمد عملته ده ښه جان محمد عملته ده او. ولی محمد عملته ده او دوست محمد ده نیک محمد خان ښه صاحب ښه او دوی عملته دي دوی امان دوه د ډګروال صاحب غلام محمد خان چې د ما پلار وو بله. بیا غم خواغه د مسیان استال بله. ته د چې زرغون بله. د ته زرغون ترکای بله. دا او د سلطان جان کاکا بله. چې د موږ تاسو کاکاو د هغه بچانه مامان ته مامان دي ته چې دي. اسلام ترکای مسیان نو دي. ظریف ترکای او اسمت الله ترکای بله و مسیان مامان مسیان مامان ته دي او ډیر اعلی دا نو موږ اوس په ماغه کلی کې جمعات لرو په دې نامه یو جماعت لرو په نام د جماعت ترکو د ترکو ښه 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 دا خو د سیاوي صاحب چې سابقه موږ یو جماعت درلوده هغه هغه وخت نفوس کم و ښه ښه واسه نام خدا نفوس زیات اوس خو ډیر شوی کلی دی کور هر چا چې ودونه وکړل ډیر آبادی شوی دی ډیر آبادی زیات کورنۍ زیات شوې او. هغه جماعت کې نه جایدل ښه 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 دا دوی راغلل ما ته ویلې وای ښه موږ ته جای راکې د جماعت لپاره ښه ښه دا ما یو جریب جای هم نام خدا یعنی لغاله مې یو جریب جای ورکې او مال جماعت باندې ته جوړ کړو د دې لوی افتخار ته ګوره یا- حضرمن کورنۍ چې شیرین آقا موږ ورته شیرین آقا وایو موږ حاجی صاحب مشهور د پلار په ځای ده د دونه لوی زړه لري چې د خپل کلی ته د جمعیت د آبادی لپاره چې د خدای کور د ټول خپل یو جریب ځمکه ورکړي یا فضل د خدای کور په دې کې آباد شو او او هغه شو نو د موږ د قوم نوم پکې الته دا بل جمعه د موږ سابقه ښه هغه مو فضل د خدای د وران کې شهید هم کې ښه 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 هغه کې اوس فاتح خاني زنانه دي ښه 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 موږ هغه لرو ښه ډېر څونه ښه دا خو مې یو سر اړتیا ته وه. رسېدلی دی. او ما اورېدلي ول چې په پخوا وختو کې دلته ډېر باغونه ول د دې ترکو په سیمه باغونه کې. و دا موږ کلا ټوله په باغ کې پټه وه او تخمینه شاوخوا ډېر جریبه باغ نو دا باغونه بیا چا ته تاسو سپارل چې دا ثمر ته ورسوي دا هم بل چاته په اجاره ورکول دا څنګه خو داسې و چې د ما پلار او. ترکیه کې و ښه ارکان عربي ترکیه کې څه کوي ارکان عربي تحصیل ته تللی ښه و. ډېر ښه دوم دا کوم وخت و؟ دوم ګروپ یې امان الله خان په وخت کې ښه دا د وګورئ اول ګروپ دا خو د لاړل مصطفی کمال اتاتورک وخت اتاتورک وخت اول ګروپ لاړل هغوی چې بیرته راغلی او. دوم ګروپ دوی لاړل او چې دا د ملکانو د خانزادګانو زمن یې لېږل ښه ښه د موږ هم چې نیکه وکیل و او محمد خان او د ما پلار یې په جمله د دې خانزادهو کې ولېږل ترکیه ته ترکیه لګل ته. تاسو د اخوان ارکانیات هلته ارکان عرب راغی او خو د دغه مشهور شاګردان په وسلوال پوز کې نورو برخو کې څوک ول کپیات دي وزیر د دفاع خان محمد خان خان محمد خان شاګرد شاګرد و ښه میوند هغه عبدالرضا خان میوند خو لوی درستی چې و وخت
دا غلام فاروق خان لوی درستی فاروق خان هم لوی درسي دا فاروق خان هم په دې نه هغه عزیز خان چې په شاه شهید کې اوسېد او یو عزیز خان هم د شاګرد رسولی وزیر دفاع داود خان وخت دا هم د شاګرد خان مات خان مرستیال شورای انقلابی داود خان هغه هم د شاګرد خو عظیم خان وزیر دفاع ادامي دا خان مات خان مرستیال دا مکتب چې په نام باندې ده یعنی له بلوک مشر نیول تر جنرالانو تر جنرال دا ټول د شاګرد نو خپل له پاچا او ظاهر خان او کورنۍ سره د دوی پیژندل بله هو کاکا مې تاسو پلار بس چا سره ډیر پیژندل زیات داود خان سره پیژندل سردار صاحب داود خان سره شاه ولی خان سره تاسو مخکې ویل چې د شاعرانه او کورم سردار محمد داود خان ورکړ نو هغه کومه خاطره کې ورکړ یو خاطره خو یو خاطره ورکړ چې دا ولې یو سامیه دلته له خپل سامان هغه وخت سامان صاحب کم د داود خان سره به په یو میز کې ډوډۍ خوړله ډېر چې یو 15 ډېر سفر دا غټان نو کنه هغه زیات او خو د قوای مسله د اردو مهم خاطر دی به ډوډۍ خوړله یو ځای بیا دغه وکړ پلار مې ورته ویلي وای زه راځم هغه ترجماني د دوه استادانو ترکانو ترکي ژبه یې زده وه یو ورځ وای ووتلم زه ګنګ شول مالک زره ډېره لرې لاره ده نو وای چې ووتلم سنت نه زیات ترجمه مې وکړله او درس مې ورکړ وای دغه ځای مې په دروازه ولګېد دا چې وای وینې سو وای داود خان ولیدم ما ته ویل ولې ما ته صاحب خو له ان کلي نه زه راځم نو له بجې راجګېږم سنخیل بیا خصوصا زمی چې دا ټوله واوره ډېرې واورې کېدې یو خط د ګاډۍ د اس هغه د پمبغه کې زه په باسکل دلته راځم نو دغه له خاطره بیا دا ځای لږ زره فکر مې هغه نه و ولګېدم بس امر یې وکړ چې سیمان صاحبان ته باید موږ هغه وکړو همدې نږدې شاوخوا ډېر ښه ډېر بیا دغه منطقه دا کومه منطقه وه هغه منطقه د چارهیي انصاري دغه دا به د چارهیي انصاري په نوم هم نه یادېده بل نوم به و بل نوم خو په نام د انصاري انصاري په نوم بیا دلته تخمین څو جریب هم ځکه وخته نیم جریبه دغه سیمان صاحبان ته وایي یاندې سیمان صاحبان ته اوس اکثرو خرڅ کړي دي اوس موږ په دغه څه کې یو ځای پاتې یو دغه پاتې نور دا ټول خرڅ دا د کوم جنرال او یا سیمان صاحب جوړ چې هغه وخت نه پاتې دا خو محمد علي ورته ویلي محمد علي هغه وخت کې قرضابط و هغه وخت هغه ته ورکړی و دا محمد علي په بل چا خرڅ کړ په بل چا باندې خرڅ دا په بل چا خرڅ کړ اوس براسو دا د نوې نسل بچان تاسو بچان نمونه څه نومي دما خو یو امید الله نومیږي ډېر مشر امید الله بلې اسیب الله نومیږي بلې مجیب الله نومیږي او بلې محب الله چې ما سره موږ کور کې ورته عمر وایي عمر جان دا ټول تاریخي دي یعنې تخلصي تاریخي ده ښه ډېر نو زه فکر کوم چې د موږ او تاسو دا باس تر دې ځایه ډېر ناتکمیله ده خو بیا هم ډېر برخه روښانه شوله د دې نورو که موږ باس راخلو دا ډېر اوږدېږي چې اوس مثلا د تاسو د تر زمنو او یا زما د تر زمنو یا د ډګروال صاحب موسی خان د تر زمنو او یا د نورو د اولادونو یاد کو دا خو ډېر یو لوی باس کېږي په هر حال د ما زمن اولادونه چې دی یو خو واګمن نومیږي مشره ده بیا سباونجان ترکای ده بیا شپون ترکای ده بیا سمون ترکای ده بیا پیوستون ترکای ده او اخر کې زرغون یا اجمل ترکای ده دا دیدو چې دوی په ډنمارک کې اوسېږي اکثرا دلته نسته ده یو سمونجان دلته اوس دا سمون ترکي دلته ښځه کړې ده په افغانستان کې هغه هم د کونړ ده د نورګل ده نو د ما کډه فیضیه حسین نومیږي چې د محب الرحمن حسین لور ده او د مولوي عبدالرحمن بیا مسیده چې دوی د کونړ د نورګل دي او په قوم باندې مومن دي نو دا خاصه شیر آغا جان یا زمون ګران او قدرمن مشر چې دغه بحث لږ زره روښانه سره راتلونکو نسلو ته ستاسو څیره ژوندۍ پاتې کیږي او دا به موږ د نسلونو لپاره ژوندۍ وساتو کس چې زمونږ نورو مشرانو په هغه وخت کې لا اقل دا لیکلي وای دا لیکلي وای تاسو به دونه مشکلات نه لیدل خو بیا هم اوس له خدای نه شکر گزار یم چې تاسو حیات لرئ خدای دې ډېر عمر درکړي له بچانو سره او له میرمنې سره چې هغه تاسو دوستانو سره ما خپله خور ده هغه مې خپله د تره لور ده خو
دلته اوس ما دا نارینه معرفي کړل ښځې به نه معرفي کوو هغه به بیا په بل پروګرام کې معرفي کوو چې اوس څوک هم کوم ونې نیسي د ښځو نومونه ولې اخلي تاسو ته دې خدای خیر درکړي موفق او کامیاب اوسئ چې دغه زمینه مساعده کړله چې لپاره د نسل د آینده دغه یو تاریخچه دوی ته پاتې شي قربانم سمک ډېر عمر درته غواړم محترم حاجي صاحب نجیب الله ترکی یا موږ چې درته شیرناغا جان وایو یا مشر د موږ د قوم او زما د پلار حیثیت ته لرئ تاسو غیر له دې چې زما تر زوی ورور مې مګر موږ د قوم او زموږ د کور د پلار ولا حیثیت لرئ خدای دې ډېر عمر درکړي له بچیانو مسیانو هر وخت او خدای هم له هر غم او آفت اوسه ډېره مننه ان شاء الله چې حتما به سره ګورو مهربانه چې واته وخت راکړي چې لا خل ډنمارک نه راغلم او بل په تلو کې تاسو ته وایم قدرمنو خپلوانو عزیزانو بچانو چې زه له ډنمارک نه چې راغلم دلته د دې هدف لپاره راغلم چې د قوم ریښه پیدا کړم یو ریښه خو ما دلته له خپل مشر نه پیدا کړل بل نو بیا لاړم پسې غزنی ته د غزنی ټول ولسوالیګانې ما ولیدلې عابدات تاریخي او د زیارتونه مې ولیدل هغې نه بیا لاړم مقر ته په مقر کې مې د خپل قوم لټوه چې د حسین خیل ته چې موږ راغلي کله راغلي د چا په واسطه څه رقم راغلي ولې او بیا مې پیدا کړل چې موږ په د غزنی د مقر په اوبند سیمه کې همدغه د موږ نیکونه چې اوس په حسین خیلو کې دوی 200 کاله مخکې راغلي دي نو دا خو جایی نسل سوي د جایی نسل لپاره دلته 15 نسله په کار دي قانون او اصول د سوي چې یو څوک 15 نسله او چیرې پاتې د دماغه ولایت نو موږ کابلیان یو ځکه موږ نږدې 8 نسله لرو دلته او نور زنه پیګم چې نور څو نسله لرو هغه نه نستاس په یاد دي زه خو بيخي منه نه په یاد او هغه چې مشران دي هغه خو وفات شوي دي کاش کې هغه لیکل وای دا تر ټولو ډیره مهمه خبره ده چې ما چې په غزنی کې او په مقر کې بیا په مقر کې په اوبند کې ولټول هم دغه خلک دي په خدای باور وکړي چې د کورونو د ساختمان شکل مطلق د کابل د حسین خیل د باګرامو د حسین خیل د ترکو د کلی په شان ساختمان د جمعیت ادمن خانه جمعیت شو د لارې او ویالې چې تل دي او بیا د سرات او شوی دي په دې کلی با خرت مټ اما غشي په اوبند کې دي او اوبند کې چې ما ولیدل او په حسین خیل د کابل په ترکو کې زه پوښتنم چې دا عین ساختمان دغه شکل د معمارۍ دوی غیږ نه راوړی اماغه شیوه غزنی نه اماغه شیوه د کور جوړولو او دا خي چې واقعا دوی دی او بند ډیره زیاته مننه کوم ډیره مننه خوشاله و را مشه قدرمن دوستانو هیله لرو که تاسو مڅلره ځکه زه د خبروم په یوټیوب کې هم کچېری تاسو هم معلومات لرئ موږ سره همکاري وکړئ د دغه قوم د ورکو نسلونو او قومونو کورنیو په باب او بل دا چې موږ د مغولو د عمومي تاړاک او تجاوز لامل تښتېدلي موږ داسې نه ده چې دا تاریخ داسې متوارث وي دي نیمې تللی دي د کوټې خواته نیمې داسې تللی دي تر فاریاب او تر جوزجانه داسې تللی دي تر ننګرهار او د شرقي ولایت پورې او زیات مقدار راغلي دي همدې کابل ته د کابل په بیلابیلو سیمو کې دا د 900 کاله د دوسی کور مودان ژوندي اوسې چې موږ سره وای مننه کوم مننه